بسم الله الرحمن الرحیم. 11 صفحه د اول باب 43 نمبر حدیث. دغه حدیث ابو نعیم رحمه الله تعالی په خپل کتاب کې را نقل کړی دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: ما قل وکفى خیر مما كثر وألهى. ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. جبارة ما هغه قل چې لږوي، وکفا او بس کافی وي، بس وي کافی وي. خیر شدي مما تر هغه دنیوي سامان کثره چې ډیر وي، و الها او انسان د الله د ذکر څخه غافل کی. ما قل کوم شی چې لږ وي، وکفا او بس وي د انسان گزاره پکېږي. خیر شدي مما تر هغه مال، تر هغه دنیوي سامان کثره چې ډیر وي، و الها او انسان د الله د ذکر څخه په غفلت کې واچوي. مطلب دا دی زماورونو، کم رزق او کم مال، کم جائداد، کم هغه تجارتی سامان چې د یو ځای څخه نقل کېدلی سي یا نسي نقل کېدلی، منقول وي یا غیر منقول، پیسې د یو ځای څخه نقل کېدلی سي، دکان بیا نسي نقل کېدلی. هر هغه شی چې د انسان گزاره په وسوله، ما یکفي د انسان یومیه روزانه گزاره په وسوله، که څه هم لږ وي، که څه هم فقط مازی د سهار و د غرمې و د ماښام د ډوډۍ لپاره بس سي، د بچانو د نس د مړېدو لپاره بس سي، د شپې د سي تېرېدو لپاره بس سي، دغه لږ شی معمولی شی چې د انسان گزاره په سمیږي، دا خیرون، دا ښه دی. د الله نبي فرمایي: مما تر هغه مال کثره چې ډیر وي، و الها او انسان د الله د ذکر څخه په غفلت کې واچوي. که مال ډیر سي او د انسان څه لمونځ په پاته وي، نو دا خو بد مال دی. که مال ډیر سي د انسان څخه د الله یاد پاته وي، خو دا بد مال دی. که مال ډیر سي د الله رب العزت د دین خدمت پاته وي، خو دا بد مال دی. تر دې ټولو مالو چې د انسان په ژوند کې انقلاب راولي او د الله د ذکر څخه لرې کوي او په خپلو خواهشاتو یخته کوي، تر دغسې ډیرو مالو هغه لږ مال صحیح دی او بس دی، کافي دی، د انسان مشکلات په حلیږي. هغه مال ځکه چې الله رب العزت په خوشحاله کیږي، د ده څخه فرضیات بیا نه پاته، واجبات نه پاته، د الله طریقه او د الله قانون نه ځینې پاته، اسلامي خدمت نه ځینې پاته، د خپل ځان د اصلاح او د تربیې لپاره درس او د قرآن زده کړه، د حدیثو زده کړه، د علم زده کړه نه ځینې پاته. نو کم مال چې ډیر دی یوه طرف ته او د الله رب العزت د دین څخه انسان غافله کوي، هغه ډیر مال بې حیثیته دی زما ورونو. د هغه مال په مقابل کې چې لږ وي، خو د الله دین دغه انسان کولی سي، هم په کور کې هم د باندې. دا خو د حدیث څه ناڅه تشریح ده، که څوم دا ډېر تفصیل لري، خو د دې ځای څخه د عبرت خبره زما ورونو موږ دا واخلو چې الله دا لږ دنیا را کړې ده، زموږ او ستاسو سهار و ماښام ګزاره پکېږي، بس دا ډېر غټ رزق دی، دا کافي رزق دی. پر دې قناعت وکړو، ناشکري ونه کړو. او الله رب العزت د دغه لږ رزق په خاطر باندې برکت هم دا دی اچول دی. وخت هم الله رب العزت در پیدا کوي او ستاسو په ژوند کې وخت سته، د ورځې تاسو وخت را ایستلی سي، د قرآن الله رب العزت په تاسو زده کوي. او هغه کسان چې مالونه یې ډېر سوله، هغه د خپل مالي حسابو په خاطر باندې هم د قرآن ترجمې ته نه سپارښت کېدلی. نو د دونه مال کوشش ما ورونه وکړو چې د چا د بېعزتۍ و، د چا د لاس اچولو، د چا د شکنځلو څخه مو الله رب العزت وساتي. بس د زړه له کومې څخه به هم زه شکر ادا کوم. پر ما هم لازمي او واجب کار دی، پر تاسو هم لازمي او فرض کار دی چې شکر ادا کو. بس الله رب العزت ډېر ښه رسول دی. سهار هم سی راوځو جوړ سالم، ماښام بیرته کورو ته ځو د خپلو بچانو سره، هلته هم د دې تلقین ورکو، د صبر، د قناعت، د شکر پر مشکلاتو، د زغم، او ځان ته هم دا تسلي ورکو چې د همیشه لپاره به زه د دنیا په کار کې څونه ستړی یم. د ډېرو کسانو څخه دنیا د دین خدمت پاته کړی وي، د په شواروز کې د یوه پاو د قرآن کریم د تلاوت وخت نه لري، او دومره مصروفه دي دا کسان، د عمل دومره ډېر مصروفه کړي چې کله یې فرضي لمونځ وکړي، سنت یې وکړله، دا د ګوتو پر بندو باندې درود یې شواره
یا 40 واره چې ټوټل 100 واره کیږي د سبحان الله الحمدلله الله اکبر ویلو وخت نه لري، دومره د مال مصرفه کړی دي. ته خو دا حساب وکړه پر دې ګوتو باندې سبحان الله وایه، د ګوتو پر بندو باندې د قیامت په ورځ پر تا باندې د خپلو ګوتو بندونه شاهدي ادا کوي چې یقیني تا په دغو بندو باندې د الله ذکر کړی دی. او حدیث کې دا نه راځي فاطمه رضی الله عنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویله چې زما سره یو خادمه را سره که، یو منځ را سره که، تر څو زما سره په کارو کې مرسته وکړي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې د هر لمانځه وروسته پر خپلو ګوتو باندې 3 واره سبحان الله، 3 واره الحمدلله، 4 واره الله اکبر وایه. دا د بستا خادم تا ته کار درکوي، د بستا مزدور ستا سره کار کوي. دا دومره برکتي شان دي. خو زموږ د خلکو سره وخت نه وای، کاروبار مې دی، بیا راڅخه ولاړ نه سي ګیراک، د یوازې لاس څخه ټک نه خیږي. نو کله چې زموږ سره برکت نه، د ذکر برکت نه، د قرآن د تلاوت برکت نه، نو موږ او ستاسو په مشکل کې اخته کیږو. دا مثال مې د دې دپاره درته وایه، د دنیا کار دومره مصروفه کړي، بس د ملا سره هم دغه چورتي، د طالب سره هم دغه چورتي چې اله د دنیا کار دا نه خلاصیږي. وخت ورکو د لمانځه ته، د تلاوت ته، د ذکر ته. الله رب العزت چې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. لا اله الا انت سبحانك فقنا عذاب النار. لا اله الا انت سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله تعالى على خير.